د کہانی په شروعات کې موږ د منګولیا یو غټ ریګستان وینو چې هغه د مشرقي ایشیا د ټولو نه غټ ریګستان وي او هغه ریګستان ته یو کمپنی راغلی وي چې هغه د معلومات ملو شوی چې دلته تیل دي خو هغه ته دا غلط معلومات ملو شوی الته تیل نو د وجه هغه اوس فیصلو کې چې واپس ځو او داغي واپس بوتلو د پاره یو جهاز راولېږي چې داغه د پایلټ نوم فرانک وي او هغه سره یو مرګري وي اوس ټول ورکاران خپل سامان دروچت کی او د جهاز ته وخیږي او خپل ملک ته روان شي خو لږ وخت پس د سفر په دوران کې یو غټ طوفان راشي نو دا پایلټ فرانک ته وایي چې موږ له پکار دی چې دا جهاز واپس بوزو او چې طوفان ودرېږي نو دوباره به جهاز والوزو خو دلته فرانک دا خبره ونه مني او دا غي د وجه دوی په طوفان کې گیر شي او هغه اوس د رابطې کوشش هم کوي خو د دې طوفان د وجه اوس رابطه نه کیږي او په دې دوران کې د دې جهاز یو انجن هم خراب شي او فرانک ایمرجنسي لینډینګ تیاری وکړي خو هغه ته سم په نظر نه راځي او چې څنګه دا جهاز په خطه ځي نو دا غي د شاته حصہ یو کاڼي سره ټکراو شي چې دا غي د وجه چې دا غي د شاته دروازه کولو شي او دې سره یو ورکرم پروزي او دا غ مرګ وشي او په دې ریګستان کې دا جهاز را پروزي او دنه دوه کسان هم پکې مړ شي او اوس دوی په خطرناک ریګستان کې گیر شول او دلته دوی د خپل خوراک حساب ولګي نو دوی ته دا معلومه شي چې هغه تر د یو میاشتې خوراک شته او دلته ورته دا یو سړی وای چې دا په پیدل د دې ریګستان نوزم ولې چې ما پیدل ډېر سفر کړی دي نو دلته دا نور مرګري کوي چې دا میاشت د جولای ده او د ګرمۍ د لاسه به ته ژوندې پاتې نشي او ورته وای چې تا ته خلارم نه د معلومه او په دې ریګستان کې به روک شي او اوس د شپې ټولو دی او بهر ډېر تیز طوفان وي او د کې یو جون ډیویس نومي سړی هغه له تشي امتیازي ورشي او هغه بهر روزي په هغه دوران کې داغه خپل یو کاڼي سره ټکراو شي او هغه په دې شګه کې پزغړېدو پروزي او د طوفان د وجه هغه تسم په نظر نه راځي او هغه نه لارم ګډه وډه شي چې په سبا ټول پاسي نو داغه یو مرګره غیب وي د دوی تلاش کول شروع کی خو هیڅ پته ونه لګي او یو خزه د پایلټ نه تپوس کوي چې موږ د پاره بسوک بچکولو لراشي نو دا پایلټ وته وای چې پته نه لګي او دا جنې ډیره زیاته خفه شي او دا ورته وای چې موږ د خپل لارې نه ورک شوي یو کوم پس سوک تلاش کولو د پاره راشي د موږ به پیدا نه کی او د دې ټول امیدونه ختم شي نو دې کې دوه کسان د پیدل تلو فیصله وکي او هغه چې څنګه دی وبو پس راشي نو دې کې دا پایلټ دوی ودرې او ورته وای چې تاسو د وبه چرته نشوړي نو په دې خبره د دې جګړه شي او هغه وبه توي شي نو دې کې ورته یو الویډ نومي سړی وای چې ما سره یو آیډیا ده چې موږ به د جهاز د حصونه یو نوې جهاز جوړ کړو ولې چې الویډ مخکې نه د ایرکرافټ په کمپنۍ کې کار کولو او د دې ټولو په ځل کې یو امید پیدا شي او هغه د مدد شروع کی خدای د پایلټ نه مني په سبا یو کس رواني چې هغه پسې شاته د جنیم رواني خدا پایلټ یې ودري او هغه په خپل د پسې شاته لاړ شي او هغه غزه ته لاړ شي چې کم ځای کې د جهاز ټکراو شوی او الته هغه ته دا غسړي لاشه ملو شي چې کم د جهاز نه ورزيدلو خداغه کپڑے نه وي خو الته بولټ سم پراته وي او په دې دوران کې هغه سړی مرته ملو شي چې هغه وته او هغه ورته وي چې زه غړې اغشتلو د پاره راغلم چې دې لاش مان اغشته وا خود سره غړې نشته د دې مطلب داري چې دلته نور څوک هم شته او دوی واپس دی لراشي او هغه پایلټ هم د الوټ خبر ومني او عام دا جهاز جوړول شروع کی اوس دی د شپې کار کوي ولې چې دروازه ډیره زیاته ګرمي او یو ورځ د ویلډینګ په دوران کې یو سپارک پریوزي چې الته فیول پراته یو دماکو شي خودلته چاته تکلیف ورونه رسی ټول فیول برباد شي اوس دومره پاتې چې پاغه باندې دوی دا جهاز فول کی اوس هغه دروازه کار کوي د ګرمۍ باوجود اوس چې دی جهاز ته پرې لګي نو دې کې دا چین مات شي او دا یو پر لاندې پریوزي خو خوش قسمت سره دا غځي کولږي چې کم ځای کې پکار و او دلته را جهاز پوره شي او دلته ټول ته دا امید چې دوی د دې د نوس الوتی شي او ټول ډیر زیات خوشاله می او ډانس هم کوي او هغه سره دوی د ریګستان نه دا شګل ورکي چې اورنوي جوړ کو چې په دې معنی دا جهاز والوزو خدا هر څه دومره آسان نه یو ورځ په اسمان کې طوفان راشي نو دلته دوی سره دا یره شي چې دا بجلی په دې جهاز باندې راپلونه دي ځکه چې په جهاز کې پېټرول وي نو دوی د جهاز نه لري راشي خو الوی دا غزنه لاړ نشي هغه نه غوړ چې پر جهاز باندې بجلی را پروزي خو دلته بجلی را پریوتو والا وي او دا فرانک الوی ځان سره راکاږي او هغه بچ کی ځکه کو الوی باندې سو شو نو دا جهاز به کلم جوړ نشي او اوس دوی دلته د جهاز نوم فونیکس کې دي دا یو داسې پرنده وي چې هغه د دې ریګستان نه دوباره پیدا کیږي او اوس دوی ته ډیر کار پاتو په دې جهاز کې او اوس د وبم لګي ختميږي یو شپه دوی په دوربین کې ګوري چې لره نه تموان لګېدلی وي او الته خلک ودوي او دا خلک اصل کې ډاکوان وي او دوی هتیارم وړي وروړي د دې ریګستان په لار باندې نو دلته ورته فرانک وي چې موږ له پکاري چې دینو بو واړو خو الوټ ورته منه وکي نو فرانک او سمرګری په پټه دغه ډاکوانو زیته ورشي او دوی دلته د یو کاني د شاته پټ شي او کو سغلط ور سره کیږي نو دوی په اٹیک وکي او دوی سره تمانچیم وي نو دا سمرګری ورشي او دوی ته بغواړي نو پدې کې دا یو ډاکو د فرانک په مرګری باندې ډزوکی نو پدې کې فرانک هم ډزوکی چې پدې کې اوسو ډاکوان مړ کی او یو ډاکو
زخمی حالت کې دا غزنو تختی او فرانک سره موکبي د ډاکو د وشتو خو فرانک یې اونلی ولې چې قاتل جوړېدل نه غوښتل. نو جیمز د یو ډاکو په لاس کې لاغه مرګري غړې وویني چې کم د جهاز نه غورځېدلی نو دلته موږ ته پته لګي چې دا ډاکوان مخکې ماغه ځای ته راغلی او یو زخمی ډاکو دی خپل ځای ته راولي نو دې ورته دا سوي چې موږ له پکار دي چې دی مړ کو. نو فرانک ورته منه وکي او د دوی په منځ کې بحث شروع وي چې ایلویډ هغه ډاکو ولي. نو دلته د فرانک او د ایلویډ په منځ کې بحث شروع شي. نو ایلویډ ورته وایي چې ستا د وجه موږ دلته ګیریو. نو فرانک په دې خبره ډیر زیات غوسه شي او ایلویډ له یو څوک ورکی. نو دې سره د ایلویډ ډیر زیات ناراضه شي او هغه اوس وایي چې زمانه سکه دل ما وکړ زنور کار او تاسو له نکوم او زه دلته د لسو کسانو کار په یوازې کوم او تاسو صرف ناست یې. نو دلته ورته دا کلی نیمه جنې وایي چې ستانه بغیر مونږ دا جهاز نشو سمولې او مونږ ته ستا ضرورت دی. او دلته ورته ایلویډ وایي چې ټول ماته مینت زاریو کی نو زه به دا جهاز جوړول شروع کم. نو ټول ورته مینت زاریو کی فرانک هم ورته مینت زاریو او فرانک ورته وایي چې ته د دې ځای بوس یې مهرباني وکړه ته دا کار سرانجام کا. اوس ایلویډ د دې دا خبره ومني او ټول په یو ځای واپس دا جهاز جوړول شروع کی. او یو ورځ دوی لري په دوربین کې ګوري چې هغه زخمی ډاکو واپس راغلی دی خو هغه ډاکو مخکې نه راځي ځکه چې هغې ته پته وه چې اوس دوی سره زموږ هتیار دي او د ډاکوانو ته پته وي چې دوی سره اوبه خوراک ډېر کم پاتې دي او چې هغه ختم شي نو دوی به د دې د وجې کمزوري شي او دوی دا کار نور هم تیزۍ سره شروع کی او آخر کار د دې دا کار مکملېدو والا و. او دلته فرانک ته یو میګزین میلو شي چې هغې کې مختلف د جازونو ماډلونه وي او ایلویډ دې جازونو ماډلونو ته کتل او دغه جهاز یې جوړ کو. او دراصل ایلویډ په کیلونو جهاز جوړو هغه کله هم دا غټ جهاز نه دی جوړ کړی چې دا ووري نو دې ټولو له ډېره زیاته غوسه ورشي خاص کر ایان لا هغه د ایلویډ په سر باندې تمانچه کیدي او ورته وایي چې تا موږ بېوقوفه جوړ کړو تا کله یو غټ جهاز نه دی جوړ کړی او دا جهاز به کله وانه لوزي ولې چې تا کله غټ جهاز نه دی جوړ کړی. او ایلویډ ورته وایي چې زما پوره یقین دی چې دا به والوزي او ما خو د کیلونو جهازونه جوړ کړي دي خو هغې کې هم د بیلنس ضرورت وي. او دلته دا فرانک ایان ودرئ او په دې کې یو طوفان راشي او چې کله هوا تیزه شي نو دا جهاز په خپله خوځېدل شروع شي او دلته دا ټول پوه شي چې دا جهاز الوتی شي او د دې په زړه کې چې کوم امید مړ شوی هغه واپس راجمدي شي او دا طوفان د شګي وي او ډېر زر په دې شګه کې دا جهاز پټ شي. نو دلته ورته فرانک وایي چې دا موږ ډېر په مهنت سره جوړ کړی او موږ به دا را دې ځای نه الوزو. اوس دا ټول په یو ځای دا جهاز د دې شګې نه راوباسي او هغه ځای ته یې بوځي چې کوم ځای کې شګه نه وي. اوس دوی دا جهاز سټارټوي خو هغه سټارټ شي او واپس بند شي او ډېر ټرایانو نه پس اخر کار دا جهاز سټارټ شي. نو چې د دې جهاز د اواز ووري نو دا ډاکوان هم د دې طرف ته ډېر تیزۍ سره را رواني او دا ټول په دې جهاز باندې وخیږي او د پرو پسې انخلي. او دراصل د دې جهاز په ډیزاین کې د دننه کې ناستو ځای نه و او دوی د یو غټ جهاز نه یو وړوکی جهاز جوړ کړی وي او په دې کې په دې دا ډاکوان ګولیم چلی او چې څنګه دا ځای ختم شي نو دلته را ډاکوان پوه شي چې د دې کار اوس ختم شو او لږ وخت پس دا جهاز والوزي او دا ټول ډیر زیات خوشاله وي او د میاشتو مهنت رنګ راوړي او دوی دې سره د هغه خطرناک ریګستان نه راوځي چې د هغه ځای نه ځان راوښکل ناممکن و. او د ایلویډ نوم په یو میګزین باندې ولیکلی شي چې هغې کې دا لیکلي چې د ناسا نوې امید یعنی ایلویډ په اوس ناسا سره کار کوي او دې سره دا کهاني ختمه شي. او که ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.